دا لا څرنګه ژوندون دی هر یو پروت سر په زنګون دی بیخي څوک خبره نه اوري بیخي دور د کارون دی په یوه کانټه حساب دی که څوک سپک دی او که دروند دی خر اوس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی نه په چا څوک خفه کېږي او نه چا باندې خوږېږي زړه زما پسې ویران دی زړه زما پسې ورانېږي څوک د زړه خالونه نه وایي میاشت دوره یې معلومیږي د لاسونو مې وړه دانګي چپه سترګه مې رپېږي سار مې بیا نفلونه وکړل خدایه خیر که راپېښېږي توره چرګه مې منلې که جانان را په خوله کېږي کله کله داسې کېږي سړی لږ ډېر خطا کېږي په وفا او په جفا کې په دروغ او په رښتیا کې فرق چېرته څوک کوی شي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو د هغې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو تاسو سره معرفي کوو خو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره چې کوم زلمی لیکوال ناستې کوي نو زما په خیال چې د دې تعریف کول ضرورت په دې نشته چې موږ سره په خپرونه کې هم راغلی او داسې زما په شمول د ګڼو چینلونو او د پیجونو نه سبا د دې شاعري او نظمونه ډېر ټیټ را روان دي ټول ملګري پیژني ښاغلی عارف لیوال صاحب نومیږي زموږ ملګری دی نو راغلي یو نن د دې سره زموږ دویمه خپرونه ده بس صرف ژوند دی پښتو او کلامونه به دي نو عارف لیوال صاحب وایي کله کله د مینې نه سړي نوم هم هېر شي ژوند څنګه روان دی او کلامونه به ډېر زیات نادان صاحب ژوند ښایسته روان دی ښایسته په دې روان دی چې ستاسو غوندې یاران دوستان لرم ډېر زیات د الله نه شکرګزار یم چې داسې دوستان یې راکړي دي ښه ژوند روان دی ټولو پښتنو له ښه ژوند غواړم څه شعرونه له راځم بیا نظم له راځم چې زه د امن او د صلح ترجمان یم نادانه زه د امن او د صلح ترجمان یم خو چې لږ غوندې اعتبار را باندې وشي او د سرکار به څه مجاز وي زما وړاندې خو چې رحم د سرکار را باندې وشي او صاحب ستا د مشرۍ نه مرور یم لاس کاره نه شي ګزار را باندې وشي صاحب ستا د مشرۍ نه مرور یم لاس کاره نه شي ګزار را باندې وشي غازي نادانه نظم ته راځم بیا به یو وړوکی نظم یم بیا به بل ته راشم چې زړه په ښکلي یار ساته سترګې په بازار ساته زړه په ښکلي یار ساته سترګې په بازار ساته ژوند که په دنیا غواړې ځان دې ښه هوښیار ساته څوک ځان له په کار ساته یو نیم باندې لار ساته چاته وایه درغلم څوک په انتظار ساته چاته صرف خانده بس څوک د زړه بیمار ساته دغه د دوران دی جي ځان خمار ساته خاص د وریځو منځ کې دی یو چمچرې مار ساته مهرباني چېرته چې تا نه مني بل څوک ذمهوار ساته ګورې چې سپوږمۍ ته نو خامخا بار ساته زلې والا لار وخه کار سره د کار ساته نظم ته راځمه یو مالک د زندګۍ شته د زندګۍ شته یو خالق د دنیاګۍ شته زه چې بعضې کردار وینم وایم ښه دی چې خدای شته یا د ظلم انتها شي ډېره ښه ده چې مرګی شته ډېره ښه ده چې حساب شته د هر ظلم احتساب شته یو حاجي په دې ویرېږي وایي په قبر کې عذاب شته ډېره ښه ده عدالت شته ډېره ښه ده حقیقت شته ډېر شیخان به در معلوم شي لویه ورځ لوی حقیقت شته دا لا څرنګه ژوندون دی هر یو پروت سر په زنګون دی بیخي څوک خبره نه اوري بیخي دور د کارون دی په یوه کانټه حساب دی که څوک سپک دی او که دروند دی خر اوس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی خر اوس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی نه په چا څوک خفه کېږي او نه چا باندې خوږېږي زړه زما پسې ویران دی زړه زما پسې ورانېږي څوک د زړه خالونه نه وایي میاشت دوره یې معلومیږي د لاسونو مې وړه دانګي چپه سترګه مې رپېږي سار مې بیا نفلونه وکړل خدایه خیر که راپېښېږي توره چرګه مې منلې که جانان را په خوله کېږي کله کله داسې کېږي سړی لږ ډېر خطا کېږي په وفا او په جفا کې په دروغ او په رښتیا کې فرق چېرته څوک کوی شي په روا او ناروا کې زه تر اوسه نه پوهېږم ملامته د پچا کې د دنیا خلک ویجاړ دي که ویجاړه په دنیا کې څه بدم نه زندګي ده هره ساه په هره خوا کې خلک زخرو باندې مړه شي زه مړ شوی یم ادا کې د رب دې کمال ته ګوره انتها د انتها کې نادان صاحب د رب دې کمال ته ګوره انتها د انتها کې د جانان په ښکلي مخ کې کوتې وشي په خندا کې لکه ستوري چې ښکاره شي د سپوږمۍ سره په خوا کې ښکلي واړه په دنیا دي ټول راجمع پښتونخوا کې لیوال منځ د نښې ولي کله کله په خطا کې کله کله په خطا کې ډېره مهرباني بل نظم ته راځم وړوکی غوندې چې له مودو نه مروره بس ته پرېږده زوروره
خلک ځان ور باندې کوونکي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی خو د مینې ناخبره ذره فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره ستا په غم کې عمر تیر شو بې تعلیمه بې هنره زه تا وګټله ښاد چې زما به یې له بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه خال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې په کلار شه تا تادي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دي سمدستي وکړه جانانه اوس ته چیرته کې ورکه ای زما نه بېدرکه ای زما د زړګي خانه ای زما د زړه ملکه جدایي زغملی نه شي بېرته راشه و نازکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانسیب دا دې کنجکه زه چې زو دې نه ریباره له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه دې رانغاړه د لیوال سره ښه کلکه موږ نه پاتې د ریباره ستا خواري زما نینځکه چې سپوږمۍ ترې کډه وکړه موږ په دې کلي کې څه که لیوال صاحب ډېره مهرباني چې دغه تازه تازه کلامونه او دا نظم ډېر زبردست و چې موږ ته هم وویل ډېره مهرباني ډېره مننه نادان صاحب الله مو بیا راوله او ډېر ژوند غواړم تاسو ټولو ملګرو ته الله مو راته بریالي سوکالي مهرباني قدرمنو اریف لیوال صاحب را سره تاسو واورېدو د دې موږ سره دا نننی شاټ خپرونه وه زما یقین دی چې د دې کوم دا نظمونه وویل دا دوه درې او دا شعرونه نو زما یقین دی چې دا به ستاسو بیا خوښ شي آباد او ښاد او بریالي اوسئ